په خپل وظیفه، خپل منصب یا خپل موقف باندې مشرمېږه. ته چې هر کار کوي مهمه ده چې الله پاک ته څنګه یې، الله پاک دې څنګه پیژني. ستا ارزښت په وظیفه کې نه ده بلکې الله پاک دې څنګه پیژني دا مهمه ده. زکریا علیه السلام ترکاڼی نجار و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک فرمایي وایي هیڅ داسې پیغمبر نه دی چې شپون کې نه یې پاتې شوی، چوپانی یې نه یې کړي. صحابه پوښتنه وکړه چې تا هم ای د الله رسوله انت هم دا کار کړی؟ ویل چې هو، ما هم د قریشو چوپانی کړي د اجرې په بدل کې. تر هغې چې ستا روزي حلاله وي او ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټې بیا نو شرمېږه پرې مه او افتخار پرې کوه، ځکه ستا ارزښت او ستا اهمیت په وظیفه کې یا ستا موقف کې نه دی بلکې په دې کې دی چې الله پاک ته څنګه یې. الله پاک خیال ساته، د الله پاک لار غوره کړه، نور نو په همدغه بیا نه ویاړه. وظیفې او دا شی نه لنډمهالي. ډېر انسانان موږ پېژندل چې لوړ موقفونه یې اوس هېڅ نوم نه دي. نو وظیفه ارزښت او قیمت نه دی بلکې دنده ده. ته چې حلاله روزي ګټې همدغه دې بس دی. سلام علیکم.